د زابل دیني عالمان وایي د هیواد د راتلونکي لپاره اړتیا ده چې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ واټن له منځه یوړل شي. دوی دغه څرګندونې د فرصت په نوم د ښوونیز مرکز په پرانیست غونډه کې وکړې. د دې مرکز مسؤلین وایي چې سلګونه زده کوونکو ته د انګلیسي، کمپیوټر، قرآن کریم او د کانکور د امادګۍ په برخه کې به زده کړې ورکړل شي. په مرکز کلات کې د فرصت په نوم یو ښوونیز مرکز پرانیستل شو چې د مسؤلینو په خبره به یتیم او بېوزلو ماشومانو ته پکې په وړیا ډول روزنه ورکول کیږي. د زابل یو تن دیني عالم مولوي عبدالرؤف اسحاقزي وویل د هیواد د بقا لپاره اړتیا ده چې د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ شته واټن له منځه یوړل شي. اسحاقزي پر مسؤلینو غږ کوي چې دیني او عصري علومو ته د لازمه پاملرنه وکړي. که موږ غواړو چې زموږ داسې افغانستان کې بقا ولري او هغه یې د اشغالګرو د دسیسو څخه وساتل شي او هغه افغانان یو شي سره، نو زموږ تاسې د مسؤلینو دا وجیبه ده او د هر افغان دا وجیبه ده چې باید دغه مکتب کې مدرسه جوړ شي او مدرسه کې مکتب جوړ شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي چې د یتیمو ماشومانو پلرونو په ویاړ او د هیواد او خلکو د خدمت لپاره خپل ځانونه قرباني کړي، نو اړتیا ده چې د دغو ماشومانو لاسنیوی وشي او د زده کړې ترڅنګ د کار فرصت هم ورته برابر شي. دا ماشومان چې د پلار مینه به هم تاسو ورکوي، د کاکا مینه به هم تاسو ورکوي. تاسو باور وکړئ د دغو ماشومانو روزل یا د دغو ماشومانو پر سر د شفقت لاس تېرول تر دې بل افتخار څخه ډک کار نه دی زما په فکر. دا هغه یتیمان دي چې د دغو پلرونو په ډېر افتخار د دغې خاورې، د دغه اسلام، د دغه ولس د سوکالۍ لپاره خپل ژوند ته لاس ورکړی او ماشومان یې نن موږ تاسو ته پاتې دي. د دې ولایت د مدني ټولنو د همغږۍ مشر روزي محمد زابلی بیا وایي چې په هیواد کې باید د فکري او ذهني جوړولو لپاره زیات کار وشي، ځکه په کومو هیوادونو کې چې علم وده کړې اوس مهال د نړۍ په کچه پرمختللي هیوادونه دي. زابلي زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې له یو بل سره خواخوږي کمه سوې او د داسې مرکزونو جوړېدل یو لویه لاسته راوړنه ده. بنسټ ځکه د امیدوارۍ وړ دی. ټولنه هغه پرمختګ کولی شي چې کله فکري پرمختګ راشي، کله فکري جوړښت راشي، هغه فزیکي وضعیت نسبتا ورغلی، خو بدبختانه انسان نه و جوړ کړی. هغه ناجوړ انسان راولاړ شو، جوړ وطن یې بېرته درلود. تر څو پورې چې لومړی انسان جوړ نه کړي تر هغو پورې وطنونه نه شي جوړېدلی. دا د نړۍ د سیاسي تاریخ یوه روښانه تجربه ده. د دې مرکز مشر سردار ولی سرحدي وایي چې تر اوسه 300 زده کوونکي جذب کړي او د تکړه ښوونکو لخوا به ورته زده کړه ورکول کیږي. سرحدي وایي هڅه به وکړي چې دا مرکز ته پراختیا ورکړي او د ټولنې بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته د ښې زده کړې چاپېریال برابر کړي. زموږ سره په مشترک مرکز کې د شاګردانو په ډول موږ 300 زده کوونکي د روسیې په 15 یتیمان په دغه برخه کې د پوهنې ریاست زموږ سره پراخ فکر دی. ولې اوس د دې باندې ټولو همکاري اړینه ده او زه په دې باوري یم چې نن چې موږ د 2 میاشتې بعد افتتاح وکړو د علت دا وعده دا یوازې چې موږ هغه څه چې موږ په دې 2 میاشتې کې دې زده کوونکو زده کړي دي هغه باید خلکو ته د دوی پلرونو ته د دوی کورنیو ته امانت وړاندې شي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په دې ولایت کې ګڼ خصوصي ښوونیز مرکزونه فعالیت کوي چې له مخې یې زرګونه زده کوونکي پکې د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن کریم د تجوید زده کړې کوي.